الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه یو موضوع روایت درواغ کذب روایت چې د سورة الفاتحه په فضیلت کې مفسرین ذکر کوي، ډیرو تفسیرونو ذکر کړی دي. زموږ وروستي په تفاسیرو کې امام رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې، او علامه حنبلی دمشقي رحمه الله په اللباب في علوم الكتاب کې، او فیروز آبادی رحمه الله په بصائر ذوی التمیز کې، او دا رقم په نورو کتابونو کې هم په د ارشاد عقل السلیم د ابو سعود کې، او په روح البیان کې. روح البیان د موضوع احادیثو یو خاص سرچینه ده. روح البیان او د هغه سره په څنګ کې ساوي دا د موضوعات خاص سرچینې دي، په دې کې بیخي ډېر ذکر کېږي. دا ټول ذکر کړی دي. هغه روایت دا دی چې الله جل جلاله کله د یو قوم په باره کې د عذاب حتمي فیصله وکړي، بیا یو کشنی د دوی د کشنیانو سره الحمدلله رب العالمین ووایي، او رب جل جلاله چې کله دا واوري نو د دې 40 کاله عذاب پورته کړي. د روایت تورې داسې دي: عن حذیفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم يبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم العذاب 40 سنة. دا روایت دا مفسرینو ذکر کړی دي، او دغه روایت یو وار د دې سند امام ثعلبي رحمه الله چې کوم تفسیر دی الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، دغه په 90 صفحه اول جلد کې دا روایت ستا دغه سند دی. اخبرنا ابو الحسن محمد بن القاسم قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن صاحب قال اخبرنا المامون بن احمد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو معاويه الضرير عن ابي مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان. بیا دا روایت دی چې الله پاک د یو قوم د عذاب فیصله وکړي حتمي، بیا د دکشنی د الحمدلله د اورېدلو په وجه باندې 40 کاله ځین پورته کړي. دغه سند دی. او د دې کتاب ما سوا بل داس کتاب چې په سند دا روایت راوړي نسته، نورو چې راوړي دي هغه بلا سند راوړي. دا روایت موضوع دی، درواغ دی، کذب دی، او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نسبت ناروا دی. دغه خبره کومو کتابونو ذکر کړی ده. یو د هغه کتابونو څخه چې دا خبره ذکر کړي چې دا روایت موضوع دی، دا السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير چې مشهور په تفسیر د خطیب شربینی دی. هغه دا روایت نقل کړی وما رواه البيضاوي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. دا روایت ذکر کړی بیا حدیث موضوع، دا حدیث درواغ دی، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صحیح نه دی. په تفاسیرو کې دا خبره کړې ده. او علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله په خپل کتاب نواهد الابکار وشوارد الافکار، هغه د بیضاوي چې کوم احادیث دي دغه پر احادیث باندې د کلام د پاره د کتاب لیکلی دی. په هغه کې لیکلی دی چې دا روایت موضوع دی. او دا رقم امام عجلونی رحمه الله په کشف الخفا و مزیل الالباس په دې کتاب کې لیکلی دی چې دا روایت موضوع دی. هغه داسې وایي، دا روایت ذکر کی بیا وایي فإنه موضوع كما قاله الحافظ العراقي وغيره وقيل انه ضعيف. چا ویلی دی چې ضعیف دی، نو که ضعیف سي مراد دی هغه شدید ضعیف دی، موضوع دی. او دا رقم دغه روایت امام زين الدين محمد بن علي المناوي رحمه الله په فتح السماوي کې دا روایت ذکر کړی دی. بیا داسې وایي أخرجه الثعلبي في تفسيره وهو موضوع. قال الولي العراقي فيه أحمد بن عبد الله الجويباري ومأمون بن أحمد الهروي كذابان وهو من وضع أحدهما
دوه کذاب دروغجن راویان پکښې دي او په دوی دوو کې یوه دا درواغ جوړ کړي دي. دا علامه مناوي رحمه الله وایي. او دا رقم دا داسې یو موضوع روایت دی چې په دې باندې مثال بیانېږي. الاسرائیلیات والموضوعات کې چې کله پر تفسیر د ابو سعود باندې ارشاد العقل السلیم الى مزايا القرآن الكريم باندې پر هغه تفسیره کوي، نو وایي دا ډېر ښه تفسیر دی، صفت یې وکړي. بیا اخر کې داسې وایي ومما يؤخذ عليه، هغه چې پر ده باندې مؤاخذه کېږي هغه ذکره مطابعا للزمخشري والبيضاوي الأحاديث المروية في فضائل القرآن سورة وهي موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث. داسي روایات نقل کی چې د اهل حدیثو په اتفاق باندې چې کوم خلک په حدیث کې علم لري د هغو په اتفاق باندې هغه موضوع وي. ومثل الحديث الذي ذكروا في فضل سورة الفاتحة حيث قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دغه روایت چې موضوع دی په اتفاق د محدثینو باندې دا تمثیلا ذکر کړی دی چې دغه ذکر کړی دی دا راوړی دی. اوس یوه خبره دا ده چې تقریبا امام سیوطي نواهد الافکار، امام مناوي الفتح السماوي، امام عجلوني کشف الخفاء، امام خطیب شربینی د تفسیر او الاسرائیلیات والموضوعات، تقریبا دا 15 کتابه دا د دې روایت ته موضوع وایي، کذب وایي، درواغ وایي. نو اوس دا ولې درواغ دی دا روایت، ولې موضوع دی؟ پر دې دلیل څه دی؟ په دې کې دوه راویان چې هغه دواړه دروغجن دي، مامون بن احمد الهروي او احمد بن عبد الله دام هروي دي، دواړه د هرات دي. دا دوه روات دواړه د مشهور هراتي او دا دواړه داسې دروغجن راویان دي چې د دوی په درواغو باندې داسې متل ذکر کړي، په مثال په ذکر کړي د دوی په درواغ باندې. حتی د جویباري په اړه خدا راغلی چې په مجلس کې اختلاف شو چې حسن د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه سما لري که نه لري، د پر هغه ځای سند ورته جوړ کړي فلان عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث په سما د حسن کې د ابو هريره نه په دغه غړي باندې په سند جوړ کړي. دا دونه دروغجن. په دا میزان الاعتدال کې امام ذهبي رحمه الله د په اړه باندې بحث کړی دی، خو دغه کې ویلي دي قال النسائي ودارقطني كذاب. قلت ذهبي خپل وایي الجوباري دي ممن يضرب المثل بكذبه. دا سړی دی چې د په درواغو باندې یو مثال ویل کېدی. امام بيهقي رحمه الله وایي اما الجويباري فاني اعرفه حق المعرفه بوضع الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي شپ پیژنم چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درواغ او احادیث جوړي. فقد وضع عليه اكثر من 1000 حديث. یوازې جويباري زر زیات احادیث وضع کړي دي. حاکم دی وایي وسمعت الحاکم يقول هذا كذاب خبيث وضع كثيرا في فضائل الاعمال لا تحل روايه حديثه بوجه. دا احمد بن عبد الله ابن خالد الجوباري الهروي دغه کذاب راوي پکښې دی. او د وروسته چې کوم راوي دی چې د ده روایت کې مامون بن احمد هغه هم دغسې کذاب راوي دی. نو د دې دوو کذابانو په روایت باندې په سند باندې دا را نقل شوی دی. نو په دې وجه باندې دا روایت موضوع دی او د فضایلو د قرآن صحیح روایات ستا په موضوع روایاتو ته په هغې کې ضرورت نشته. د دې دا غرض نه دی چې خامخا دې موږ پر یو چا باندې رد کړو، بلکې دا یو حدیث دی، ډېرو تفاسیرو ذکر کړی دي او خلک یې وایي. په کار دی چې د دې څه د راتلونکو دپاره اعراض وکړي. دا رقم روایات چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درواغ دي، د هغه ویل ناروا او ناجایز دي، نو ډډه دې ځینې وسي. او دلته د دې رواتو د کذب سره یو بل خفي علت هم شته. هغه علت دا دی چې دلته ابو معاویه الضریر عن ابي مالك الاشجعي عن ربعي دی. ابو معاویه الضریر د اعمش په شاګردانو کې د طبقه اوله سره دی، اوسق الناس دی، خو د هغه څه بغیر په نورو کې بیا ضعیف دی. دا هم یو خفي علت دی چې په دې روایت کې وجود لري.